آیا تاسو کوم وخت داسې پریزنټیشن لیدلی چې ځانګړی افیکټ یا اغیز د سلایډونو ترمنځ ولري؟ که لیدلی مو وي نو د دې احتمال دی چې تاسو ترانزیشن مو په عمل یا اکشن کې لیدلی وي. السلام علیکم، امین ببرکزی یم. د پاورپوینټ ښوونیزې ویډیو په سلسله کې دا د ترانزیشن ښوونیزې ویډیو سره له تاسو سره یم. ترانزیشن چې په لغت کې تغییر له یو حالت یا شکل څخه بل حالت یا شکل ته وایي، کیدای شي چې ډیر ساده لکه فیډینګ له یو سلاید څخه تر بل سلاید وي، یا هم ډیر ځلیدونکی یا پرزرق و برق وي. د ترانزیشن تب څخه په استفاده سره تاسو کولی شئ چې هر ډول اغیز یا افیکټ رامنځته کړئ. د ترانزیشن ورکولو لپاره سلاید په نښه کړئ او د ترانزیشن د ټاکنو لپاره په دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کړئ ترڅو د ترانزیشن ټولو ټاکنو ته لاسرسی ولرئ. ترانزیشن په دریو کټګوریو یا ګروپونو ویشل شوي دي. لومړی کټګوري ساتل، دوهم کټګوري اکسایټینګ چې کمپلیکس انیمیشن پکې شتون لري، او دریم کټګوري ډاینامیک کانټنټ ده چې یوازې د سلاید محتویاتو باندې اغیز پرېږدي لکه انځورونه، متن او نور، او پس منظر ته کوم تغییر نه ورکوي. په صورت عموم زه نه غواړم چې د اکسایټینګ د ګروپ څخه تاسو ډیر ترانزیشن وکاروئ، واقعا چې دا ګروپ ډیر په زړه پورې او دلچسپ ښکاري نسبت وساتل او ډاینامیک ده. مګر پریزنټیشن ته د ډیرو انیمیشن ورکول پریزنټیشن ته مو غیر مسلکي رنګ ورکوي، او که رښتیا ووایم نو کیدای شي ډیر احمقانه ښکاره شي. میانه روي یا مودریشن کولی شي چې یو په زړه پورې تغییر د مهمو سلایډونو ترمنځ رامنځته کړي. راځئ چې دغه ترانزیشن بیا ځلې سطل ترانزیشن کې پشته واړوو. د ترانزیشن د کتلو لپاره د ترانزیشن په ریبن کې پریویو کماند باندې کلیک کړئ، یا هم د سلاید تمبنیل ترڅنګ دغه کوچني ستوري ته ټک ورکړئ. هر کله مو هم چې غوښتي وي ترانزیشن له منځه لاړ شي، بیرته مینو ته لاړ شئ او نن باندې چې پورته په کیڼ لوري کې شتون لري کلیک کړئ. ترانزیشن مو له منځه ځي. په داسې حال کې چې د سطل ګروپ څخه پشت ترانزیشن ټاکلی دی، موږ غواړو چې د ترانزیشن حرکت کولو مسیر ته تغییر ورکړو. نو افیکټ آپشن دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کړئ او له ځوړنده شوي ټاکنو څخه یو وټاکئ. مثلا زه فرام لیفت ټاکم. تاسو وینئ چې ترانزیشن مو کوز نه پورته لوري پر ځای د کیڼ نه ښي لوري ته حرکت کوي. یادونه وړ ده چې دغه آپشن د پورته په نښه شوي هر ترانزیشن لپاره فرق کوي. راځئ چې اوس د ټایمینګ ګروپ آپشنو سره لوبې وکړو. د ډیوریشن فیلډ تاسو ته د ترانزیشن د تداوم لپاره د وخت ټاکلو انتخاب درکوي. مثلا موږ دغه له 1 ثانیې څخه نیمه ثانیې ته یې اړوو، چې په دې صورت کې 0.5 کېږي ټاکو. په دې سره د ترانزیشن وخت نیمایي ته راځي چې ډیر په چټکۍ سره حرکت کوي. او همدارنګه کولی شو چې غږ هم خپل ترانزیشن ته اضافه کړو. د غږ لپاره دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کوو او له ځوړنده شوي لیست څخه یو ټاکو. خو د غږ په اضافه کولو کې هم له مودریشن څخه کار واخلئ او له افراط څخه باید ډډه وشي. اوس راځو اډوانس سلاید تنظیماتو ته. کله هم داسې پیښیږي چې د اړتیا پر وخت له ماوس کلیک کولو څخه پرته ترانزیشن مو حرکت وکړي. د دې کار لپاره په داسې حال کې چې د ترانزیشن تب مو فعال وي، د ریبن څخه د ټایمینګ په ګروپ کې آن ماوس کلیک غیر فعال کړئ او آفتر فعال کړئ. څومره چې تاسو څرګندول غواړئ په فیلډ کې وخت دغه سلاید یا ترانزیشن ته وټاکئ. په همدې توګه نورو سلایډونو ته هم ورته وخت وټاکئ، یا هم اپلای ټو آل باندې کلیک کړئ ترڅو ټولو سلایډونو ته یو ډول وخت او ترانزیشن افیکټ وټاکل شي. اوس پورتنی سلاید په نښه ترڅو فعال شي او لاندې په سټاتس بار کې سلاید شو آیکن باندې کلیک کړئ ترڅو وګورو چې دغه ترانزیشن
په فول پریزنټیشن ویو کې څرنګه ښکاري. دا و د ترانزیشن اړونده موضوعات چې تاسو سره مې شریک کړل. د یادونې وړ ده چې د ښې زده کړې لپاره عملي کار یا پریکټیس زیات کړئ. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګوي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.